دا دوی پوښتنه کوي وایي د سهار د اذان په وخت په روژه کې که یو خوراک کوي دا خوراک یې څه حکم لري ځکه اذانونه په مختلفو وختو کې کېږي چې تقریبا د 1500 تر 1000 وخت په بر کې وي. حضراتو په اذان اړه نه لري، نو که داسې وي چې د سهار اذان یې په نیمه شپه کې کړی دی هغه مؤذن دا اذان یې نه بیخي، بیا یې اعاده د اذان د اصل سره سنت و دا دواړه پلا واجب دي چې په داخل کې د وخت بیخي. په اذان اړه نه لري، امامان رښتیا هم دغسې دي لکه تاسې چې په سوال کې لیکلي په شپه کې هم اذانونه کوي، قریب بسکېدو ته هم اذانونه کوي او لمر ختو سره یو ځای هم اذانونه کوي. نو دغه اذان هم نه دی اذان چې هلته لمر راخېږي ملا صاحب پر اذان ولاړ وي الصلاة خیر من النوم، د لمر ختو سره به سړی دغسې وخت اذان کوي. نو په شپه کې هم نه دی روا، د لمر ختو سره هم اذان نه دی اذان، بلکې هغه وخت چې سپېږې معلومې شي فقط مؤذن به اذان کوي. حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولا یغرنکم اذان بلال، بلال صاحب مبارک خو مؤذن وو، د کال دپاره دی مقرر وو، اما په رمضان کې علیه السلام مبارک خلقو ته خبر ورکوي چې په اذان د بلال فیصلمۍ پرې نه ږدي، یعنې تاسې په خطایي کې وانه کړي هغه د شپې د تهجد دپاره اذان کوه په رمضان کې، د دغه دپاره چې یو سړی په کور کې وي بیده وي هغه به راکښېني فیصلمۍ به وکړي، یو سړی په باغ کې اوبه لګوي باغ ګوري هغه به راشي خپل کور ته فیصلمۍ به وکړي. نو ول د بلال صاحب اذان ته یعنې تاسو دغه اعتبار ورنکړي، مراد همدغه چې فیصلمۍ به بندوي هغه اذان په شپه کې دی. او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه یو بل مبارک صحابي دی چې هغه په دواړو سترګو ړوند مورزاده اعما زېږېدلي د مور څخه ړوند زېږېدلي، دغه به په شپېدو کې اذان کاوه، همهغه وخت چې اذا قیل له اصلح فاصلحت، بل چا به زغفر کاوه چې داخل شي په سهار کې، داخل شي په سهار کې یعنې سپېدې وچاودې، بیا به نو دغه عبدالله نام مبارک اذان وکړي د سپېدو د سهار دپاره. نو حضراتو اذان کې اعتبار نشته، تاسې په خپله معلومات کوئ، نن نقشې دا دې شته ساعتونه هغه زنګي درته شته په هغه تاریخ یې برابروي چې اول د سپېدو وي یا خپل ساعت به دې خبروي یا هغه نقشې و هغه حساب ته ګوري. نو که چا په نیمه شپه کې اذان کړی و د هغه جهت څخه پر تاسې فیصلمۍ نه دی ګورئ حرام، او که رښتیا هم په سپېدو کې اذان وشو تا خوراک په سپېدو کې کړی دي، نو که د دا یقین و چې سپېدې دي روژه دې ولاړه کفاره هم در باندې واجبه شوه، او که ستا په خیال کې شپه وه او هغه سپېدې وي نو تا خوراک وکړي نو حضراتو روژه ماتېږي، کفاره بیا نه واجبېږي. والسلام.